یو وخت حضرت سلیمان علیه السلام د سیند په غاړه ناست و. سترګې یې په یوه میږي باندې ولګېدې. ده ولیدل چې میږی د غنمو یوه دانه په خوله کې نیولې او د سیند په لور روان و. کله چې میږی اوبو ته نږدې سو، یو چنګښه له اوبو سر راپورته کړ، خوله یې خلاصه کړه او میږی ورننوت. بیا چنګښه بیرته اوبو ته غوټه سوه. حضرت سلیمان علیه السلام ډېر حیران سو، په فکر کې ډوب سو. یو څه وخت وروسته چنګښه بیرته له اوبو سر راپورته کړ، خوله یې خلاصه کړه او هغه میږی ترې روغ رمټ راووت. خو دا ځل یې په خوله کې د غنمو دانه نه وه. سلیمان علیه السلام میږی راوغوښت او ترې ویې پوښتل: ای میږیه، دا څه کیسه وه او ته چېرته تللی وې؟ میږي وویل: ای د خدای پیغمبره، د دې سیند په تل کې یو لوی کاڼی دی او د هغه کاڼي په منځ کې یو سوری دی. په هغه سوري کې یو ړوند چینجی اوسېږي چې هلته بند پاتې دی او نسي کولی بهر راووځي. الله تعالی زه د هغه د رزق لپاره مقرر کړی یم. دا چنګښه ماته د کښتۍ په څېر ده. زه د ده په خوله کې کښېنم، دا ما تر هغه کاڼي پورې رسوي. زه دا دانه چینجي ته ورکوم او بیا دا چنګښه ما بیرته ستاسو لور ته راوړي. سلیمان علیه السلام وپوښتل: آیا له هغه چینجي دې کوم تسبیح یا ذکر اورېدلی؟ میږي وویل: هو، هغه تل دا دعا کوي: ای هغه ذاته چې ما په دې تیاره کاڼي کې نه هېروې، خپل مؤمنان بندګان هم د خپل رحمت څخه مه بې برخې کوه. ځینې کیسې د تاریخ د ثبت لپاره نه وي، بلکې د زړه راویښولو لپاره وي. دا کیسه موږ ته دا احساس راکوي چې د الله رزق نظام تر هغه ځایه رسېږي چې د انسان فکر هم ورته نه رسېږي. که یو کمزوری مخلوق په داسې ځای کې هېڅوک یې نه ویني، له پامه نه غورځول کېږي، نو دا د رحمت هغه پراخوالی دی چې هر څه تر سوري لاندې راولي. دا کیسه انسان ته سکون ورکوي او باور ورزده کوي چې هېڅ حالت، هېڅ تیاره او هېڅ بندښت د الله نظره پټ نه دی. کله چې انسان ځان یوازې احساس کړي یا که فکر وکړي زموږ ستونزه ډېره سخته ده، نو باید باور ولرو چې الله تعالی زموږ حالت ویني او زموږ لپاره به د حل لاره برابروي. نو ای ګرانو دوستانو، هېڅکله ناامیده کېږه مه، صبر وکړه، توکل وکړه او د الله څخه مرسته وغواړه. لکه څنګه چې هغه د یو کوچني چینجي رزق په تیاره کاڼي کې ورساوه، همداسې به ستاسو ستونزې هم په خپل وخت حل کړي. یاد ولره، باور، صبر، توکل هغه درې ځواکونه دي چې انسان ته سکون ورکوي او بریا ته یې رسوي. الله تعالی دې موږ ټول د صبر، ایمان، توکل خاوندان کړي.